جی ډیډي ته ورشه بهر وګوره که ولس یو که پولیس او زما تپوس کوي نو ورته وایي چې هغه کور نشته بنګال ته تللی د علم نجوم بیخ ویستوله. ډیډي دومره ناروا زم نشم ویلی پولیس والے خو اکثر د یو په بدل کې بل بوزي مونږ پې څه له بې ځایه نش پاتې کې. ای نره ستاسو دا فیصله زما په خیال چې نه کېږي زم چې زه وګورم. وی مور د نظر شه داسې به ښایي ګوره چې یو بلا بلې بلا ته مخامخ شي نو یو خو به پکې کمه شي که نه نه ورشه زه پټېږم ما ورته ښکاره نه کړي. بابي لکه چې اوده وې اوده نه ومه ستا په انتظار و چې ته د ریکارډینګ نه راشې چې تود او ګرم هرکلی درته ووایي. بابي زه ستړی یم او ته راته دمه ښکارې او ته خولې واګې ودې راکاږې ګنې که ما درته خوله پرانیسته که نه ته پټېدو ځای به په ګوتو نه درځي پوه شوې که نه. ډیډي ډیډي پولیسانو بابا سره باندې چا دروغ ویلي دي نه شینوارې لونګي نه. ډیډي ما ته وګوره هم تا ته خو ګورم پولیس والے نشته نشته نه سوچ پې وکړه ومې کو نو دا بهر څوک و دا دې دا خوږه خور وه اوس یې د ریکارډینګ نه تشریف راوړه. ګردش خان لالا دا بابي پوی کا ما سره هیڅ بیسا ښکرونه اړاموي ګنې نو زه والا دا زاړه ښکرونه چې دي که نه بې وخته را ډېرې کم پوه شوې. ګزاره کوه بغیر ښکرو خو به یې داروندار ډېره بده ښکاري. نجومي ډیډي وایم ستا علم نجوم د دې دواړو هستو باره کې څه وایي چې د دې ستارې کم طرف ته روانې دي. های خوارمسته بچې نور خو تاسو خوار یې خو هوا هم د خانانو ده. کاږه لرګي یې بار کې تړلی کېږي نه اور ته اچولی نه شم او بغیر اوره نیغې. زما په ټول محفل سلام دی او دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم. مور بیبي دا خو به ډېره ګرانه شي پهلوانه شي. داسې کار دی که نه چې مور دې د خیره سره روټۍ او خوراک ته سم کار ویلی دی نو ډېره زر به ته نه پهلوانه جوړه شي. او سویبه نواب صاحب یادومه کباب یادې کباب خو ته چې کله ماشوم وې که نه نو ستا کباب دومره خوښ و چې په دواړو لاسو به او چې د خیره سره کله لوی شوې که نه نو ځان له یې د خپلې نامې ایسه کړه عقلمیر کباب. بابا زما تخلص هغه خوراک ولا کباب نه دی دا خو زما زړه د حالاتو بې دردۍ او ناترسۍ کباب کړي او زه هغه لمبه شوي او سوځېدلې کباب یم او درېده. وای بچې خدای دې نه کړي دا څنګه خبرې کې الله دې د سوځېدو لمبه کېدو نه وساته اوس په دې کور کې د خیره سره کوم ترې او چرګان هم وساته چې پتې ولګي. مور بیبي دا د پلار بابا د غوږونو د مشین دا بیټرۍ جوړې کمزوري شوي دي زه ورته انګاویم او دې بنګاوئ زه ورته کیسې کوم او دې راته پیښې کوي. پیسې کوي څه درله پیسې کوي ویم که په ښه به یې خرڅېږي که نه نو په والله چې ستا دا ټوله شاعري سره ستا خرڅوم. ودرېږه زه دا مشین وله ټیک کوم. ټیک کوله نه تاسو ته څه تکلیف دی ولې زه تاسو ته کوڼ ښکارم خو چې څه خبرې تاسو کړو د هغې جواب مې درکړو. یاره داستان ګله د دې نه خو چې ریټایر شوې نه وې نو ښه وه کم از کم دفتر ته خو بتلې راتلې دلته خو د شپه ورځ موږ له مازغه خراب کړو لیونې دې کړو. یا ښځې ته وړاندې هم څه روغه نه وي موږ دې غر کړو ړانده هم شو کاڼه هم شو او ته همغسې دا بس کې ډزبندي وکړې او زما کلام غور سره وورې. بابا که نواب صاحب مې د مور حق نه مني که نه نو بس مقدمه پې کوو کیس پې چلو. بلکل بچې زه در سره یم هسې هم ریټایر شوی یم ټوله ورځ او شپه به د عدالتونو مخې ته خوبونه کوم او د نواب زورور خان نه به تر اوږو درخطا کړم. بابا ویم ستا مرسته هم ضروري ده خو ستا نه زیاته د مور رضامندي ضروري ده. بچې
ما د ټول عمر د مور په قدم باندې قدم ایښودی، اوس دې ته پکار دي چې زما په قدم باندې قدم کښېږدي. ګورې نواب صاحب موږ سره ټول عمر زیاته کړې ده، اوس موږ له پکار دی چې موږ د نواب په لاسو کې یاد کړی شو، په خپو کې زولنې شو او په مرۍ کې تیزندې شو. وای 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 خدای مکه عقل مینه دا څه وایي یا بچې زما بد رور بد مه یادوه، زه خور یم او هرې خور ته خپل بد رور د هر چا نه ښیي. یاره خو نو دې خبرې خو سمې ونه کړ بابا، ویم یو څو شعرونه مې تازه لیکلي دي نو وبې ویم دلته ووایه. اوس یې خوند بیا یې مشین لرې کړ. اوره وا 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 څنګه خوښ دې شو؟ ها؟ آو